د غیا د پاره د لوبو د پاره د خوبونو د پاره درب نه ویریږي مونږ مقضا کوي. د الله رسول به فرمایل چې په دې قبر کې کم عذاب د سر د طرف راځي وای دا د قران کریم تلاوت د فکې، کم عذاب چې د مخ ناراضي وای دا صدقه د فکې، او کم عذاب چې د خپو د طرف راځي نو کم قدمونه چې مسجد لاغستی جمله وای دا دقه د فکې. د الله رسول فرمایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم قدم ته جمع دراواله یو قدم د الله پاک یو نیکی لیکي او یو ګناه د الله رب العالمین بخي. نو سار بسل قدم راواله، ماسپخین بسل قدم راواله، مازیګر منظر به راواله، ماخام له ماسوتن له چې 1500 ګناهونه دي کړی الله برته 1500 ګناهونه معاف کړي. د الله نبی فرمایي وای کم سړی چې کور کې او دسو کې خيسته او دس په سنت طریقې او دسته وي چې بسم الله ویلي اندامونه سی وینځي روسته پس دعا وای ثم یاتي المسجد او به د جمعه تر رواني د مانزه د پاره. د الله رسول فرمایي وای الله رب العالمین ته دسه خوشاليږي دته لکه څنګه چې د چا 200 د چا پلار د بارمل نه روانه و دغه ملاقات ته خوشاله. د زمکه او د اسمانونو رب، د بادشاہانو بادشاہ، د دنیا او د آخرت خالق او مالک چې کم سړی کور کې او د سو کې او د جمعه ته منځ در رواني وی الله رب العالمین متدس خوشاله لکه د چا چې نږدې رشتہ دار او نږدې دوست د بارمل ناراضي او دغه په ملاقات باندې خوشالي. د الله رسول دته د الله ملمانه ویلي سوچ جمعه ترشي او څوک چې په جمعه کې منځو کې او اسم ناسي نو د الله رسول فرمایي د ملائکه ته دعا کوي چې اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، یا الله وی بخي، یا الله رحم په وکي، یا الله قبول توبه وکي. نو دا مسلې ډېرې زیاتې دي او د درې خطبو کې بیانو خو الله دې موږ او تاسو له جمع توفیق راکړي. د غیا د پاره د لوبو د پاره د خوبونو د پاره درب نه ویریږي مونږ مقضا کوي. ابو درده رضی الله عنه ډېر بیمارو نو د ملګرو په شار راوړو جمعه ته او به د ملګرو ته وی وزارت یو خبره کومه دا یادم کوي او دا د مسلمانانو ته مرسوي چې درب نه ویریږي د منځونو حفاظت وکړي، د جمع حفاظت وکړي. ځکه د الله رسول فرمایلی چې هغه خلک به د منځونو نه سستی کوونکي چې هغه منافقان خلک نو دومره بیمارو چې د ملګرو په شاکړې دي خو ځان جمع تر ورسو